که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک په دې خو پوه شئ چې څنګه د اکسل نه اپند کوئ او لینک کوئ امپورټ کوئ. اوس راځو ورته چې د فایل ټکس فایل نه مثلا ګورو چې مثلا دلته ټکس فایل شته کنه یعنی شي پروسه دا ده مثلا ورته چې امپلای ټیبل مې چې ونیو راځم دلته ورته چې اوکې مثلا امپورټ کوم یعنی شي درې اپشن د دې لپاره دي زه پرې کې یو کار کوم نور به تاسو خپل کار کوي. مثلا دلته راځو دلته وګورئ مثلا په دې شکل سره دا ډاټا دا ته چې نیکست ګورئ مثال کاما سپریټډ دا ګورئ جدا که فرست رایټ چې دی هیډینګ دی یا هیډر دی مثال دا اوس هیډر نه لري هیډر مثال نه لري ټایټل نه لري کنه مثال دا به په دې شکل کوم او کني سه مثال چې فرست را هیډینګ مثال هغه کولای شي ګوره اوس دلته چې شو فیلډ 1 فیلډ 2 فیلډ 3 تاسو ته مخکې ویل چې مثال په دې شکل سره دا کوي. اوس ورته چې فینیش او کلوز دا چې د ټکس فایل نه تاسو ډاټا امپورټ کړه فیلډ 1 فیلډ 2 فیلډ 3 مثال په دې شکل سره تاسو کولای شئ چې دلته راشئ په هوم تاب کې وګورئ مثال ډیزاین کلیک کړئ دلته ورته دا نمونه بدل کړئ چې مثال هر نوم تاسو ورکوئ دلته نمونه بدلولای شئ. دا چې مثال تاسو څنګه د ټکس یا د CSV فایل نه ډاټا امپورټ کوئ یا دغه اکسس همداسې لینک کولای شئ همداسې اپند لپاره هم استعمالولای شئ. لکه دلته دا اپشن چې دی مثال په دې شکل سره تاسو اپند هم کولای شئ. که زه دلته راشم ورته چې ټکس ورته چې اپند کوم یو سره اوس ټیبل بل ټیبل هم ټیبل امپلای کوم ځینه مثال د امپلای ډاټا ورته چې اوکې او بیا مثال ورته چې نیکست او بیا نیکست ډاټا له بیا ځل نه نسی په دې کې دا انالایزر هم نه نیسم ورته فینیش دا به چې کې دلته ډاټا به موږ ته اپند کې مثال ګورئ دا ډاټا اپند کړه. اوس دلته په دې کې ستونزه دا چې فیلډونه سره مساوي نه و کنه تاسو ته ما ویل چې فیلډونه باید سره مساوي وي. ګوره دا دې کې فیلډونه کم و دې کې زیات و مثال په دې شکل سره ګوره دا فیلډ دلته راوسته دا دلته راوسته دا مې د دې لپاره اپند کړ چې تاسو ته ما ویل چې مثال مشکل پیدا کوي چې کله چې فیلډونه سره مساوي نه وي. ګوره یو دوه درې څلور پنځه دا پنځه او په دې کې چې څلور دا مشکله پیدا کوي. ایرور په دې ایرور کې ور کنورژن آی ډي کنورژن مثال کوم آی ډي چې ورکړه کنورژن کې په دې چې کله کنورټ کوو نو مشکله پیدا کوي مشکل دغه کې کوم یو ځکه چې دې کې دغه فیلډ چې ده فیلډ 1 ډاټا چې ده مثال دغه ځینه کنه لکه دا فیلډ 1 ډاټا و دا دلته دې کنورټ کوله دیتا کنه مثال په آی ډي فیلډ کې خو هغه کنورژن شو فیل شو مثال ډاټا ونه شو په دا شکل سره تاسو کولای شئ چې راشي ورته چې نیو فایل ټکس فایل یا CSV وي ورته چې لینک مثال کوم فایل راځم ورته چې دغه ټیبل افیس اوکې دا اوس مثال ورته چې نیکست دلته د دې هم دغه نشته ټایټل نشته دې ته هم هغه یو دوه درې فینیش په هغه شکل سره د فیلډ 1 او فیلډ 2 دا ګورته اوس لینک دا هغه هغه ټکس فایل سره دا لینک نه دلته څه تغییر راځي دلته دا ډاټا دلته راځي دلته تاسو ګورئ ډاټا انټری کولای شئ چې الته لاړ شي. ګورئ مثال دلته دا فعال دی چې مثال څنګه ډاټا انټری وکړئ دا فعال نو دا د CSV او د ټکس فایل امپورټ کول لینک کول او اپند کول. مننه چې تر دې دمه زما سره وای دا ویډیو هم د نور ملګرو سره هم شریک کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل وړاندیزونه مو د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ. په خپل ژبه مو مهارتونه پورته کړئ. مایکروسافټ اکسس په پښتو ژبه